په کابل کې د پخوانیو چارواکو جنګ سالارانو خلاف د اسلامي امارت د واکمنۍ یو مهم او زبردست اقدام د افغانانو په ځانګړې توګه د کابل ښار د ښاریانو زړونه وګټل. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. اسلامي امارت د کابل په شیرپور کې د لارې د جوړولو لپاره د یو شمېر پخوانیو چارواکو کورونه نړوي. د اسلامي امارت تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې په شیرپور سیمه کې د لارې جوړولو او پراختیا لومړي کارونه پیل کړي دي. چارواکي وایي چې دغه لار به د شیرپور له دویمې لارې څخه د نوي ښار تر شهید څلور لارې پورې د 646 مترو په اوږدوالي او 20 متره پراخوالي سره جوړه شي. د اسلامي امارت د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دغه لار د ترافیکي ګوډي د لګولو په موخه د کابل ښار د لارو د شبکې د سمون د پلان له مخې جوړیږي. د اسلامي امارت د ښاروالۍ لخوا د خپرو شوو انځورونو پر بنسټ د یادې سیمې چې په شاوخوا د شانداره کورونو د نړولو کار پیل شوی دی. اسلامي امارت په 1401 کال کې اعلان وکړ چې د ولسواکۍ چارواکو په شیرپور کې څه باندې 50 جریبه ځمکه غصب کړې. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت چارواکي ویلي وو چې د دې سیمې د دولتي ځمکو د غصب په اړه څېړنې کوي. د کابل په وزیر اکبر خان او شیرپور کې د دولتي ځمکو د ترلاسه کوونکو په خپاره شوي نوملړ کې 259 کسان ګډ دي چې په کې د ولسواکۍ مشران او چارواکو د ولسمشر د مرستیالانو په لاسلیک ځمکې ترلاسه کړي دي. په دې نوملړ کې د احمد مسعود، عبدالرشید دوستم، محمد محقق او حنیف اتمر نومونه لیدل کېږي. چارواکي وایي چې د دې لارې په پراخولو سره باید ترافیکي ستونزې هوارې شي. اسلامي امارت په دې وروستیو میاشتو کې د لارو د پراخولو په موخه د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې ډېر کورونه او د عبدالعلي مزاري د څلور لارې په ګډون یو شمېر څلور لارې هم نړولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.